سلامونه ملګرو. پاکستانی سیال بلال حسین ته چا سختي ماتې ورکړه. کروش رجبي د افغانستان ویاړ او د افغانستان افتخار را روان دی او ټول ملګري ورته راغلي دي د ښه راغلاست او هرکلي او مبارکۍ لپاره. موږ هم راغلي، تاسو راسره اوسئ، د رجبي صاحب سره مبارکي هم کوو، لنډې خبرې به ورسره هم کوو. ملګرو دغه ټول ځوانان چې راغلي دي د رجبي صاحب لپاره راغلي دي او رجبي صاحب به نن ستایو او نن به ورته خوښي او خوشحالي ورکوو. دغه خوښي به ورسره یو په دوه کوو ځکه چې زموږ هېواد ته ویاړ راوړی دی او زموږ هېواد ته خوښي راوړې ده. دغه نو د مسافرو د تګ راتګ ځای هم دی، مسافر پکې ځینې ځي او ځینې راځي، خو زموږ لپاره چې کوم ویاړ را روان دی، کوم افتخار را روان دی، هغه به تاسې اوس پخپله ووینئ. کروش رجبي کوم چې پاکستاني بلال حسین ته ماتې ورکړې وه، چا چې په تیر کې ټول افغانستان چیلنج کړی و، خو داسې یو سرسختي او غاښ ماتونکې ماتې ورکړه پخپله رجبي صاحب او هغه ویاړلي افغان چې ټول افغانستان به پې د تاریخ په اوږدو کې ویاړي. موږ ورته هم منتظر یو، دغه ملګري ورته هم منتظر دي. نو انشاءالله دغسې ځوانان، دغسې قهرمانان به موږ تاسو سپورټ کوو، موږ تاسو به مینه ورکوو. درنو لیدونکو، غوښتل مو چې له رجبي صاحب سره له نږدې خبرې وکړو د ده د خوښۍ په اړه، د ده د بریا په اړه، خو دلته د راغلیو هېوادوالو شمېر دومره زیات و، مینه دومره زیاته وه چې رجبي صاحب ته نږدې ورتګ ډېر زیات مشکل و. موږ تر وروستۍ کوشش وکړ تر څو رجبي صاحب سره لنډې خبرې وکړو، خو رجبي صاحب هم وغوښتل چې په دغسې رش کې، په دغسې زیات شورماشور کې به خبرې چېرته وکولی شو. موږ هم ستړي یو، سفر مو کړی دی. نو له استاد موسی افغان چې د افغان قهرمانان روزونکی دی، استاد دی، هغه سره مو هم خبرې وکړې، خو ویل چې په یو ځانګړي ځای کې به دغه خبرې وکړو انشاءالله د کروش رجبي د بریا په اړه، د راتلونکو فایټونو په اړه، راتلونکو پلانونو په اړه او د دغه خوښۍ او خوشحالۍ په اړه. نو هېوادوال ډېر زیات وو، هر هېوادوال غوښتل چې له ده سره عکس وباسي، له ده سره دغه خوښي یو په دوه کې دغه خوښي ورسره ولمانځي، هغه ته ګلان غاړې ته ور واچوي، دغه خوشحالي ټول هېوادوال په ګډه ولمانځي. نو ملګري ډېر زیات وو، تاسې به ګورئ په تصویر کې چې ډېر زیات رش دی، ډېر زیات ګڼه ګوڼه ده او رجبي صاحب سره ټول غواړي یو تصویر واخلي، یادګاري تصویر وي دوی لپاره، ځکه دی نو پاکستاني سیال بلال حسین ته سرسخته ځواب ورکړی او د هغه د چیلنج هغه ځواب یې په ډېر ښه شکل سره ورکړ او ماتې کړ هغه چې بیا ونه شي کولی تر څو افغانانو ته چیلنج ورکړي او افغانان. نو کروش رجبي صاحب چې ډېر زیات ستړی هم و، سفر یې هم کړی و، غوښتل یې خپل ځای ته لاړ شي، هغه ځای چې د ده لپاره ټاکل شوی او دی باید نن هلته مېلمه وی، نو لاړ، هم خوښه یې وکړه.